پرېږده سبا بل سبا د نن نه د اوس نه ښه په خیره ده هغې له یو کوشش شروع کړه یو وخت به الله راولي چې دا کار به وشي خو که سبا ته دې پرېښو نو سبا به بل سبا نو بل سبا بل سبا به که به قصه ختمه شي دا زموږ د مسافر ملګري راغلي زه ورته نصیحت کوم عامو مجالسو کې هم په خاصو مجالسو کې هم زه ملګرو ته اکثر دا خبره کوم زموږ پښتانه یو هغه قوم دی چې دوی کې یو دا صفت دی چې د دوی هیڅ مخې ته د ژوند د تېرولو څه تخطیط نشته څه هدف نشته ګول نشته چې دی ورته ځان رسول غواړي ټارګېټ نشته ته سعودي ته ولې راغلی کلو وشربو خوراک او څښه کم وخته پورې که سندکي ویوړو که به خپله لاړو ته دلته راغلی ځان ته یو هدف کېده او سبا بل سبا مه کوه یو سبا به وکړو بل سبا په سبا بل سبا کې به دا ژوند ختم شي شروع وکړه په خپل کار باندې ټارګېټ باندې اوله کې به کمزور ہے همیشه کمزور اوله کې همیشه انسان کمزور ہے هر څه کې کمزور ہے بیا به ورو ورو ښه شي او خپل هغه هدف ته به ورسې او بیا زه خپل ملک ته خپل ژوند تېروه خپل ژوند نه مزې واله همیشه لپاره خو داسې نشي کېدی چې بس موږ به پراته یو او سبا بل سبا به کوو بهی کې به ځواني ختمه شي بیا به بوډاګان شو بچي ملاړو زلمیان شو او ښځه غریبه ملاړه بوډۍ شوه او بیا سپیکر کې اعلان شو الله مو بخه پلانې مړلی غریب د ژوند نه څه مزه واخیسته نو مطلب زما د خبرې دا دی چې سبا بل سبا مه کوه او دین کې خو به بلکل نه کوې ما تاسو ته د دنیا نصیحت وکړو نو سم خیال دی چې دین باره کې به درته څه یم چې کوه سبا بل سبا نه یاره زما وایي زړه کېږي چې علم مې وکړی خو زه د روانې روجې نه بعد به شروع وکړو دا څه خبره علم کوم او د روانې روجې نه بعد نه د اوس نه زه غواړم چې توبه وباسم سهار مانځه نه بعد به وباسو ما تاسو ته یو لنډه قصه ذکر کړې وه درس کې ډېر پخوا ما ذکر کړې څه هغه لنډه قصه لنډه قصه دا ده چې یو سړي دا وي چې زه به سبا توبه وباسم سبا مړو بس دا ګورې دوه جملې دي خو په دې ګورې کتابونه لیکلی کېږي دوه جملې دي خو دا داسې شوه لکه یوه هفته چې ما تاسو ته نصیحت وکړو سبا به توبه وباسم سبا مړو څومره عبرتناکه قصه ده نو سبا به علم وکړم که سبا ته نه سبا به مونځ کوم سبا به نه سبا به زکات ورکوم سبا به نه سبا به ذکر کوم سبا به نه سبا به دا کوم دین کارونه سبا به یا نه یا به غریبي یا به بیماری یا به بوډایي یا به مصروفه نو بیا نو ځکه دا سبا بل سبا پرېږدي ځکه به رسول صلی وسلم د سستۍ نه د بچ کېدو دپاره دعاګانې غوښتې ښه دلته معثم او مغرم د دې مخکې وضاحت شوی دی ګناهونه او تاوان یا الله تاوان نه مو وساته که هغه تاوان د دنیا دی که تاوان د آخرت بیا وایي د لوږې او د خیانت نه د پناهۍ دعا خیانت خو ډېر بد صفت دی مؤمن خیانتګر نشي کېدی لوږه لوی امتحان دی که نه معمولي امتحان دی او لږې محسوسوي کله ناکله نو د الله د نعمتونو د شکر به د الله نعمتونو احساس ورته کېږي نو شکر به ادا کوو او څنګه یې موږ محسوسولی شو روجې نیسئ چې دې ماشین له لږه دمه ورکړي نو تا ته پته ولګي چې کوم ورته نه میلاویږي د هغوی څه حال دی موږ خو لګیا یو بعض ویوي موړ نه وي د جامه مې ستړي شو ښه دقه سړی بیا لږ څه بعد فریاد کوي یاره بس غوټې غوټې ژوند دی او سپېره ژوند دی ته لاړ شه د خلکو حالات وګوره چې کومو خلکو ته اوبه نه میلاویږي ډوډۍ ورته په هفتو نه میلاویږي چې د هغوی به څه حال دی نو حدیث د ابو هریره رضی الله عنه امام ابو داود راوړی دی امام نسائی هم راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا وغوښته اللهم انی اعوذ بک من الجوع فانه بئس الضجیع یا الله زه پناه غواړم په تا سره د لوږې نه ځکه چې دا ډېر بد ملګری دی
لوږه ښه ملګری که بد ملګری؟ بد څنګه دی؟ یعنی وځوروي، تکلیف کې شي سړی، او د هغې د لاسه دین کې هم کمزوری کېږي، دنیا کې هم کمزوری کېږي. بیا به یې دا وایي چې واعوذ بک من الخیانه، او پناه نیسم په تا پورې د خیانت نه، هر قسمه خیانت. د الله سره به خیانت نه کې، پیغمبر سره به نه کې. لکه قرآن کې الله څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول، الله او د الله د رسول سره به خیانت نه کوئ. دغه شان د دین سره خیانت جملتن به نه کې، مور پلار سره به نه کې، ملګرو سره به نه کې، په مال کې به نه کې، په عهده کې به خیانت نه کې کومه چې الله تعالی درکړې ده، او دې څه پسې بیا ځه. نو خیانت یوازې دغې ته نه وایي چې تا سره چا پیسې کېښودې او تا هغه پیسې خوړلې دي، نه، خیانت ډېر صورتونه دي چې خپل ځای کې بیان شوي دي. فإنها بئست البطانه، ځکه چې دا د پټو خویونو نه بد خوی دی. خیانت څه دی؟ بد خوی دی په پټو خویونو کې. ولې پټ؟ ظاهره پته یې نه لګي، زړه کې پروت وي که نه، نو دا ډېر بد خوی دی. وی الله ماتې وساته. اوس وی د شرک نه د پناهۍ دعا، دا خو په ګناهونو کې غټه ګناه ده، او هغه ګناه چې بغیر د توبې نه الله نه معاف کوي، هغه شرک دی. د معقل ابن یسار رضی الله عنه روایت راوړی دی چې امام بخاري په ادب مفرد کې راوړی دی. وی چې انطلقت مع ابي بکر الصدیق رضی الله عنه الى النبي صلی الله علیه وسلم، زوی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره د رسول صلی الله علیه وسلم خواته لاړه، دواړه لاړو، معقل او ابو بکر. نو هغه ابو بکر صدیق ته وی چې یا ابا بکر، دې ته غوږ کېږدې ښه، وی ای ابو بکر للشرک فیکم اخفى من دبیب النمل، وی دا شرک په تاسو کې یعنی خلکو کې، تاسو کې خطاب خلکو ته دی، دا شرک په دې خلکو کې د میږي د مزل نه هم زیات پټ دی. د میږي مزل څومره پټي که ښکاري، نه د قدمونو کشاره څوک اوري، نه لار اکثر څوک ګوري، نه بلکې کله کله لیدې کېږي هم نه. دغه شان دا شرک دی. او چې موږ چاته ووایو چې د شرک نه ځان ساته، نو سور شین شي، وایي زه تا ته څه کافر ښکارم، زه خو مسلمان یم. واوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي شرک په دې خلکو کې د میږي د مزل نه هم زیات پټ دی، یعنی بچ کېدی ته ډېر ګران دي، مګر دا چې الله چاله توفیق ورکړي او ویښي په د عقیدې په مسله کې. لکه شرک اصغر ته وګوره یا ریاکارۍ ته وګوره، د سړی په ځان پوهېږي چې زه په شرک اخته یم او ریاکارۍ کې اخته دی. ښه، بعض جملې دا بعض خلک استعمالوي او هغه شرکیې دي او دې ته خبر نه، په الله به شي او په تا به شي، دا شرکیه جمله ده. ولې شرکیه ده؟ الله او مخلوق دی یو ځای کو، د دې حل دا دی په الله به شي او بیا به په تا شي، بیا د الله نه بعد بس ته به یې کوې او الله به یې کوي. دا قسم جملې استعمالیږي نه، او دا د عقیدې خلاف دي، د صحیح عقیدې خو خبر تی نه دي. نو ګوره دا قصه پټه روانه ده او د سړی تی نه دی خبر. دغه شان زموږ په علاقو کې بعض اعتقادونه غلط، د سترګې د رپېدو سره، د سپي د غپا د اورېدو سره، د کارغه د لیدو سره، د پنسه چې د زنانه د پنسه راوټی شوي میلمه را روان دی، اوړکه د خانک نه اخوا ودانګي، د هغې سره ځان له اعتقاد دی. که ته سهار روانې څه کار له تور سپی دې مخې ته راغی، د هغې سره خپل اعتقاد دی. او که چېرته ته سهار تلې او څوک دې مخې ته راغی او بیا وروسته څه مسله تاته راله، وي دغه سپېره ما لیدلی او سهار او داسې پسې بیا ځه، دا ټولې د توحید خلاف خبرې دي. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې شرک په تاسو کې د میږي د مزل نه هم زیات پټ دی. او نن سبا زه راته یو فایده ذکر کړم، دا به تاسو نه اورېدلي. نن سبا په نوي شکل کې غلط عقیده پیش کېږي چې زموږ ځوانان تی نه دي خبر، اکثر په انټرنیټ کې وایي جي په انټرنیټ کې ایپ راوتی دی
چې ته به په مستقبل کې صحیح اکثر د فیسبوک کې او د بعض جاهلان یې نه شروع کړي نو فیسبوک د سره څه خبره دی چې ته به صحیح خو خپل ایپ ته باندې چلی نو چې دی ورننوځي نو هغوی هر چا ته دغه شی لیکلی ځکه چې ما خو په خپله د 150 کسانو ولیدو او هغه 150 واڼو ته ویلي وي ته ډېر ښه سړی او زړه دې صفا دی او واده به دې کېږي کال دوه کې او 5 شپږ بچي به دی ډېر ټولو ته ویلي نجومي پسې تله سم خیال دی جایز دی که نه دی دې کې او نجومي کې څه فرق دی څه فرق شته نجومي هم ته ته دا کیسې کوي که او موږ پرې رد کوو موږ وایو نه مستقبل علم د الله سره دی نجومي سره خو نشته که نجومي خو لا بیا هم یو انسان تا ته ناست دی اخوا دېخوا کوي نو دا خو دلته یو مشین لګیا دی یو سافټویر لګیا دی یو ایپ لګیا دی تا ته ستا مستقبل ښایي ستا پې یقین دی قسمت وی معلوم کا دا اعلانات راځي په د انټرنیټ باندې سړي ته مخامخ اعلان یې ورکړی یا عربۍ کې یا انګلیش کې یا اردو کې خپل قسمت معلوم که او دی ورننوځي او بیا هغې ته دومره خوشحاله شي لکه اوس ګوره زه ته خبره کوم ته غوږ ورته کېدی یو سړی دی فیسبوک کې قسمت معلوموي نو خفه دی غریب په غم کې دی او سخته پې ډېره ده قسمت یې چې معلوم کړو نو هغو د خوشحالولو دپاره ټولو ته لیکي چې ستا حالات ښه کېدو والا دې نږدې او ته به داسې ته بس سخي طبیعت برابر شي او نه شریکي او لکه ویې قصه نږدې ختمېدو والا ده حالانکې رب العزت سره پاسه 1400 کاله مخکې ویلي دي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الله وی په سخته پسې راحت راځي په سخته پسې راحت راځي دا خبره د زړه ته اطمینان نه ورکوي خو یو ایپ یو سافټویر هغې ورته وایي چې ستا را روان وخت ښه دی او سړی چروته کېدوي ما ته ویلي دي عقل یعنی که دین د پکې نه او په دین نه یې پوه نو د عقل خو لږ استعمال که که نه چې داسې کېدی شي چې یو سافټویر یو ایپ ته هغه ته دا ستا د مستقبل پته لګي دا کېدی شي پخواني وخت کې ما تاسو ته قصه ذکر کړې وه بعض علماو کتابونو کې راوړې ده پخواني وخت کې یو مسلمان خلیفه و او د هغه په علاقه کې او د هغه په بچۍ کې یو جادوګر پیدا شوی و نجومي چې خلکو ته به د مستقبل خبرې کولې نو چې هغه ته شکایت وکړو هغه راوغوښتو ډک مجلس کې ورته یې وي زما عمر به اوږد دي که ستا دا به اوږد دي هغه وی نه جي بس د ډېر احترام سره ستاسو عمر زموږ دی نه لږ کم دی زموږ دا به زیات دی وی توره راوړه توره راوړه سړي ته وی وګورې که دې رښتینی وې د به اوس ما ته ویلي چې لږ سا به ته ما کوتره کې او ستا ژوند اوږد دی ټول درې اوږد دي اوس دا دې ته چا سوچ دي چې دا د عقیدې خلاف کارونه دي ګور رسول صلی وسلم ووایي که نه د میږي د مزل نه پټه خبره روانه ده دې ته به ګورې تاسو کې هم د ډېرو خلکو سوچ نه ایتلی اوس به مو ورته سوچ تلی او کېدي چې کله بعضو پکې خپل قسمت کتلی لري چې لږ خوشحاله شي دا د مذاق خبرې نه دي دا د عقیدې د توحید خلاف خبرې دي دا د ټیم پاسي هم نه دي چې راشه ټیم پاسې وکړه لکه یو سړی وایي نه نه وایي عقیدې نه لرم ټیم پاسې کوم ته په دې عقیده ټیم پاسې کوې د نجومي د کاهن د پالګر قصو ته به اوس ته ناسي او هغه به د علم الغیب دعوه کوي ته بیا څه چې ما ټیم پاس کوم عقیده کې دا ګنجایشونه نشته ګورئ او عقیده کې دا ټوکې ټکالې نه چلېږي نو خبره مې دا کوله چې شرک ډېر خطرناک دی رسول صلی الله علیه وسلم داسې تعبیر وکړو چې دا دومره پټ دی نو ابوبکر ورته وویې وهل الشرک الا من جعل مع الله الها آخر ای د الله رسوله آیا د الله سره بل معبود ګرځولو نه علاوه هم څه شرک شته یعنې دغه وخته پورې د ابوبکر صدیق په ذهن کې څه دي د الله سره چې بل معبود جوړی شرک صرف دا دی او دا واضحه د هر چا په ذهن کې ده خو سبحان الله ګوره زموږ د زمانې د بعضو مشرکانو په ذهن کې اوس هم نشتي خو هغه ګوره مشرکان ویم چې ځان ته مسلمانان وایي دا کار کوي نور زه ویم چې صحیح مسلمان یې که نه ډېر دینداره دي هم نه پوه دي هم نه په دې خبره پوهېږي چې شرک دې ته وایي چې د الله سره بل معبود شریک دی په دې خو ټول پوهېږي
رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی والذي نفسي بيده زما دې په هغه الله قسم وي چې په لاس کې زما ساه ده للشرك اخفى من دبيب النمل شرک د میږي د تګ نه هم زیات پټ دی الا ادلك على شيء اذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره ایا زه تا ته داسې دعا ونه ښیم چې کله ته هغه دعا د الله نه وغواړې نو وړکي او غټ شرک نه به دې الله ساتي دا دعا به قیمتي نه وي سم خیال دی د شرک نه دې ساتي او د کوم قسم شرک نه د ټولو نه د ټولو نه دې ساتي دا دعا وایه دعا څه ده اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم یا الله زه پناه غواړم په تا سره چې قصدن تا سره برخدار وګرځو د دې نه مې وساته او بخښنه غواړم د هغه شرک نه چې په بېخبرۍ کې تا سره برخدار وګرځوم د دې نه مې وساته یعنی که بېخبرۍ کې رانه شوی دی ومې بخا هلته رسول صلی وسلم وایي چې د میږي د مزل نه م پټ دی نو یا الله که بېخبرۍ کې رانه څه اخوا دېخوا شوي مشرک نه یم د شرک خلاف یم خو که بېخبرۍ کې رانه اخوا دېخوا شوي نو یا الله ومې بخا او قصدن تا سره شریک جوړ کړم یا الله دې نه مې وساته کم شرک پاتې شو یو هم پاتې نه شو قصدن شرک پکې راغی بېخبرۍ کې شوی هغه پکې راغی غټ شرک راغی وړوکی شرک راغی هر قسمه شرک په دې کې دننه راغی دا دعا عادت خو له نیسو خاص کولی خو زه درته دا ویم یعنی کوشش دا کوئ چې ورځ کې یو پیر غواړئ ځکه تعلق یې د عقیدې سره دی یو سړی مړ شو که نه او شرک یې نه یې کړی او نور ګناهونه تېر شوي بیا هم سړی د الله نه امید ساتي چې الله به یې وبخي خو چې مړ شو شرک یې کړی او توبه یې نه یې ویستې الله یې بخي نه بخي نو معنی ده چې روزانه ته توبه وباسي نو توبه دا ده که نه د دعا هم توبه ده دې کې دا نه دي چې واستغفرک بخښنه غواړم بخښنه غوښته توبې ته وایي نو دا دعا په ورځ کې پیر دوه خو الغرض ځان ورسره عادت کړي چې ورځ کې غواړئ د الله نه او اسانه دعا ده ګرانه نه ده اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم سهار ماښام وایي څه خبره خو دا عقیده به ورسره نه ساتي چې سهار ماښام سره تړلی شوي ده خو داسې به وایي چې یعنې ما ته دا ټیم دی موقع ده بیا څه خبره نه واستغفرک لما لا اعلم د خپل عمل د شر نه د پناهۍ دعا عمل کې شري او د عمل خیر وي او شر وي حدیث د فروا ابن نوفل الاشجعي رضی الله عنه دی او دا روایت امام مسلم راوړی امام ابو داود هم راوړی وسألت عائشة رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله ما دا عائشة تپوسک رضي الله عنها چې رسول صلى الله عليه وسلم با څنګه دعاګانې غوښتې او څه به یې غوښتو وی هغې راته یو دعا وغوښته ټول خو هغې نه شوی ښوی ولې ورته ټولې نه شوی ښوی ټول اسکار ډېر نو په یو ځای څوک دا جواب ورکولی شي چې اوس تا ته یو سړی ووایي چېرې د رسول صلی وسلم به د الله نه څه غوښتو نو ته په یو ځای خو ټول نشي بیانولی ها که داسې وکړي چې مجلسونه وله مقرر کړي چې نن به دومره نن به دومره نن به دومره بیانو وی رسول صلی الله علیه وسلم به دا وایي چې اللهم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل یا الله زه پناه غواړم په تا سره د شر د هغه عمل نه چې ما کړی دی او د شر د هغه عمل نه چې ما نه دی کړی نو دغه کوم عمل دی کیدای شي بل نو خو ده خو بیا هم کړی وایي دا هغه عمل د شر نه مې ساته چې ما کړی دا خو واضح ده او وایي چې ما نه دی کړی نو یو خو دا ویلی شي چې مستقبل یادوي لا مې کړی نه دی دویم د بل
د بل چا د عمل د شر نه هم سړی یېرېږي که نه. نو مالم عمل چې ما نه دی کړی، ما نه بل چا کړی دی، خو د شر نه یې ما وساته، نو هغه به کوم دننه راغی که نه. یو عمل تا نه دی کړی، بل کسې کوي، خو شر یې تا ته نشي را رسېدی، را رسېدی شي که. نو تا دا ووایي یا الله زما د عمل د شر نه ما وساته، او هغه عمل چې ما نه دی کړی د هغې د شر نه مې وساته. ښه نو کوم شر پاتې شو؟ یو پاتې نه شو. او دغه ټول پکې رالو، دغه شر شو که دغه شر شو. بارک الله فیک. داسې چې پکې سړی سوچ وکړي نو ډېر سړی مثالونه بیانولی شي چې پلانې ګناه پلانې ګناه. هر هغه عمل کې شر پروت دی چې کوم عمل د شریعت خلاف دی. بس دا قانون یاد کړي. کیدی نشي چې یو عمل دی د الله د شریعت خلاف وي په کې د خیر کیدی شي، او که خیر پکې که نه نو هغه به ما او تا ته خیر ښکاري، یا به وقتي څه وخته پورې لږ اونته کې څه فایده به راته ورسي، وقتي فایده، خو نور دا نشي کیدی چې په بدعملۍ کې دی الله خیر د دنیا او د آخرت اچولی، دا نشي کیدی. او که چېرته څه فایده پکې وه هغه به وقتي توري، یا د بعضو خلکو په نسبت به فایده. اوس وایي چې دوه دعاګانې دې باب کې پاتې دا به ووایو. پنځلسم عنوان د بد ملګري او بد ګاونډي نه د پناهۍ دعا. روایت امام طبراني راوړی دی په معجم کبیر کې. عقبه بن عامر وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، رسول صلی الله علیه وسلم به دا خبره کوله، اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء. یا الله زه پناه غواړم په تا سره د بدې ورځې نه. بده ورځ څنګه؟ ګناهونه پکې وشي، په سړي سختې ډېرې راشي، مصیبتونه راشي، عذابونه راشي، یا الله دې نه دغه ورځې نه مې وساته. ومن ساعة السوء او د بدې، ومن ليلة السوء او د بدې شپې نه، شپه کې مصیبتونه راځي، ګناهونه کېږي، شرونه دي. ومن ساعة السوء او د بد وخت نه. دا عنوان به ما دا ټول هر څه پکې لیکلی، خو بیا به عنوان ډېر اوږد شوی. یعنې عنوان داسې پکار و، د بدې ورځې نه، د بدې شپې نه، د بد وخت نه، د بد ملګري نه، او د بد ګاونډي نه د بچ کېدو دعا که نه. ښه او ته الله ته یا الله د بدې ورځې نه مې وساته. ورځ څه ته وایي؟ ورځ نه پېژني تاسو؟ وایي ورځ ورځ ته وایي. دا خو ښه دغه شي، خو دا ورځ چې ورځ ته وایي دغه ورځ څه ته وایي؟ نه عام صرف ورځ وایي. لږ نږدې شوی ورته. بارک الله فیک. دی جواب دی. سحر راختونه د نور د پرېوتو پورې دې ته ورځ ویلی کېږي. تاسو نور څه شروع کړو؟ ورځ څه ته وایي؟ دې ته وایي که نه؟ شپه څه ته وایي؟ نور پرېوتو نه سحر راختو پورې. خطا دا وایي چې یا الله د بدې ورځې نه مې وساته، د بدې شپې نه مې وساته. څه پاتې شو؟ وړې وړې دعاګانې زمونږ دنیا او آخرت پرې ښایسته کېږي، خو مونږ له توجه نه ورکوو. او د بد وخت نه مې وساته. بیا ومن صاحب السوء او د بد ګاونډي نه، د بد ملګري نه. بد ملګری د سړي دنیا هم تباه کوي او آخرت هم تباه کوي. نو ملګري چاڼ کوئ چې کله چا سره ملګرتیا کوو. او دا نن سبا د جعلي ملګرتیا راوتې ده، خوشحاله سم وی ما سره په انټرنیټ کې 10,000 ملګري دي. داسې هغه عام تعبیر سره ملګري ورته وایي چې لکه هسې تعیني راییني په دغه کې انټرنیټ کې دې ته ملګری او جدا خبره. نور ملګري په صحیح معنو سره رښتیني ملګري پیدا کول دا ګران کار دی، او ډېر خوشنصیبه وي چې هغه ته الله داسې ملګري ورکړي. نو ملګری چاڼ کوه. دلته وایي یا الله د بد ملګري نه مې وساته. بد ملګری د سړي دنیا هم خرابوي او آخرت هم خرابوي. او رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې مثال د څه ورکړی دی؟ عطر فروش، د عطرو نه،
عطر فروش د ښه ملګري مثال د عطر فروش د عطر چې خرڅې خوشبو یا به دې خوشبو والي رسول الله وسلم وایي که وا دې نغسته خوشبو خو درځي که نه څه نه څه خیر به در رسي د بد ملګري مثال لوهار نه لوهار چې هغه دغه اور په دې بټۍ کې لګي په دې اوسپنو کې کار کوي دا بشر کې ورته راورسي نقصان به درکړي او که دغه نه وي بین به د باندې لګي نو شر به درته لازم په څه طریقه در رسي نو د کوشش کوي چې د ښو خلکو سره ناسته پاسته کوو او دا د پښتنو یو متل دی او هغه هم د دې دپاره یې کړی دی وایي د مولا په ګاونډ چې شي مولا به شي د ډم په ګاونډ چې شي ډم به شي د دې تشریح دا ده چې د چا سره ملګرتیا کوي د هغه په مذهب به او دا رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې هم دا خبره کړې المرء علی دین خلیله سړی د ملګري په مذهب روان او یو شاعر ویلي دي عن المرء لا تسل وسل عن قرینه د سړي په باره کې تپوس مه کوه چې دی څنګه دی د سړي د ملګرو تپوس وکړه پته به راته ولګي چې دی په کوم مذهب دی ځکه ته چا لکه ته راشي زما باره کې تپوس وکړي زما باره کې تپوس مه کوه زما د ملګرو تپوس وکړه د ده ملګري څوک دي نو تا ته سړی ملګري پلانې پلانې اوس دې ملګرو ته وګورې دا څنګه خلک دي د دې نه ته اندازه لګولی شي چې زه څنګه سړی یم وی او بیا وایي چې ومن جاري السوء فی دار المقامه او د بد ګاونډي نه د اوسېدو په ځای کې د اوسېدو په ځای کې قید ورسره ولې لګولی چې کور یې سره یو ځای چې لري یا په سفر کې لږ وخت له ملګری شو زه شر شتي خو لږ وخت لري خو چې خوا کې راته وي ده سره به څه کي اوس چې لا داسې علاقه کې چې په کرایانو خلکو کورونه نیولي دي ښارونو کې هله بیا هم زه سړی وایي لد کوپړي به روالو ځو به خو چې کلي کې دي خوا کې ستا خپله ځمکه او دا خپله ځمکه وي بیا مزه کوي بد ګاونډي د سړي ژوند تباه کړي ولا ځکه د زی د لیدو ډېر چانچ پړتال مه کوو چې زی څنګه دی زی نه مخکې دا ګاونډي وګورئ دا څنګه دی زموږ سره کم ټول دی زی وروسته بیا خفه یاره وي ګاونډي د سړي زوی نه دی وایي ګاونډي ګوره رور په شان ژوند به تېروي تا سره او ته به د هغه سره رور په شان تېروي هله به ژوند روان رسول صلی الله علیه وسلم ګوره زنا ته غټه ګناه ویلې ده خو په زناګانو کې کومه زنا غټه ده د ګاونډي د ښځې سره زنا کول ولې نږدې د اعتماد په اعتماد کې دوکه ورکوي نو ښه ګاونډي چې د خوا کې ور به د ټکۍ چې منزله راځه بچی دله په غلطه ولیدو تا ته به ووایي ښځه دله په غلط څه ولیده تا ته به ووایي که غریب وي د سره مرسته به وکړي پیسو ته د ضرورتو در به کړي که بیمار وي تپوس ته به دې درشي هر کار کې دنیا کاري او آخرت کاري تا سره به مرسته څه نه سکي او بد ملګری تپوس هم پوس نشتی روزانه جنگ بد ګاونډي عفوا او روزانه جنگ جګړې تا کچره دی خوا راوویسته او تا ډېران دی خوا کول ته او په دې خبرو ښتي هلته خلک دي نه ځان هم داسې ننګاره کړی لکه دا مسلې چې سره راکړي دا خو هلته چې راوځي د کور نه څه نه څه جاخن ښتي بهر دوی لګي د ګاډۍ را دی خوا کړو د کوڅه دی خوا کړه د پکې کاڼی کېښود هغه پکې غني کېښود هغه پیپ بر کړی دی اوبې ځان ته اړولي دي دا جګړې چې داسې ګاونډي باندې واوړي سړي ژوند لنډ تنګ شي ها خیانتګر دی د زنانو د عزت خیال نه ساتي د ګاونډي د ګاونډي د بچو خیال نه ساتي بېدینه دی روزانه ډزه ډوزه سندرې او ټنګ ټکور او ډمتوب نو دې دلاسه ستا کور هم ګډوډ کېږي نو ځکه وی الله ما وساته د څه نه بد ګاونډي نه اخرنۍ دعا د بېلارۍ نه د پناه غوښتلو دعا یعنې دې کې هر څه دننه رالو بېلاري څه ته وایي بېدینۍ بل تعبیر او څه شو بېلاري شو او څه شی شو خو بېلاري شو که نه بېلاري معنی بېدیني او بل
پلانې بېلاره دی څه دی ګمراه دی بارک الله بل تعبیر دا شو چې د ګمراهۍ نه د پناه غوښتلو دعا عبدالله بن عباس روایت ته امام مسلم راوړی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول رسول صلی الله علیه وسلم به وایي اللهم لك اسلمت یا الله ما خاص تا ته ځان حواله کړی دی داسې ذکر مخکې تېر شوی د ما هلته وضاحت کړی وبک آمنت او خاص په تا مې ایمان راوړی دی وعلیک توکلت او خاص په تا مې اعتماد کړی تا ته مې ځان سپارلی دی وإلیک انبت او خاص تا ته په خپلو مشکلاتو کې راګرځم وبک خاصمت او خاص تا دپاره د بېدینه خلکو سره جګړه کوم اللهم انی اعوذ بعزتک یا الله زه پناه غواړم په عزت ستا سره لا اله الا انت نشته لایق د بندګۍ مګر ته ان تضلني د دینه چې ته ما بېلارې کړې د دې نه یېرېږي یعنې یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د دې نه چې زه بېلاره شم انت الحي الذي لا يموت ته همیشه ژوندی ذات یې چې مرګ در باندې نه راځي والجن والانس يموتون او پیریان او انسانان به مړه کېږي نو دې نه دا فایده هم راووته چې پیریانو باندې مرګ راځي خو دومره ده چې د پیریانو عمرونه چې دی هغه صحیح هغه اوږده په نسبت د انسانانو د هغوی عمرونه هغه اوږده بله مسله دې نه دا راووته وی پیریان او انسانان به مړه کېږي خو ته نه مرې نو رسول صلی وسلم کومو کې دی انسانانو کې دی که نه نو چې انسانانو کې شنو هغه هم په دې کې دننه راغی نو په هغه باندې مرګ راځي وی بعض وی زموږ په ملک کې خضر علیه السلام لا نه دی مړ ګرځي را ګرځي نه په هغه هم مرګ راغلی انسانان دي که پیریان دي په دې ټولو باندې څه راځي مرګ راځي او فنا کېدل په ټولو دي که هغه جاندار دی او که هغه بې جانه دی په ټولو باندې فنا کېدل دي نو الله رب العزت ته موږ د هر شر نه وساتي 14 دعاګانې شو خو په دې 14 کې هر بد عمل هر بد صفت د هر بد خوی نه د بچ کېدو سوال شوی دی نو دا یادې کوي ملګرو ته بیان کوي په خپله د الله نه غواړئ چې الله موږ او تاسو د هر شر نه وساتي انشاءالله روان درس کې به شروع کوو